دا په واشنګټن کې د جورج فلویډ له وژنې وروسته یو ډېر ستر لاریون دی، خو د پخوا په څېر له امنیتي ځواکونو سره کومه شخړه پکې ونه شوه. هغوی ملي ګارد راواستاوه او دلته پر سړکونو ګزمې کوي. دوی په خلکو اوښکې بهونکي غاز وکارول او خلک یې په ربړي مرمیو وویشتل. د واشنګټن په کوڅو کې اوس هم د پولیسو لخوا بد چلن او تاوتریخوالی کیږي، خو بیا هم خلک لارو کوڅو ته راوځي او تر هغه به غلي نشو چې بدلون نه وي راغلی. اوس هم نیول کیږو او رټل کیږو. اوس هم په امریکا کې را سره توپیري چلن کیږي، نو ځکه مبارزه کوو. مبارزه مو د اوس لپاره نه بلکې د راتلونکي لپاره ده. موږ به له سپینې ماڼۍ بهر یو، خو له خلکو سره تر خبرو وروسته داسې احساسېږي چې دا مسله اوس ډونالډ ټرمپ ته له پیغام رسولو اوښتې. خلک راته وایي چې اوس پر ولسمشر ټرمپ باور نه لري چې سم ګام به پورته کړي. پر ځای پام د سیستم بدلولو ته اوښتی. د فردي بدلون او د پولیسو په څانګو کې د اصلاحاتو خبره کیږي. په لندن، پاریس، برلین او سیډني کې د افریقایي امریکایانو په ملاتړ ستر لاريونونه وشول. تاسو یې په اړه څه احساس لرئ؟ له هغې ورځې چې لاريونونه پیل شوي هره ورځ مې ژړلي، خو ښه خبره دا ده چې اوس مو غږ اورېدل کیږي. کله چې په واشنګټن کې لاريون روان وو، په شمالي کارولاینا کې د جورج فلویډ مړي ته د درناوي مراسم ترسره کېدل. دی په همدې سیمه کې زیږېدلی و. د دې پیښې انځورونه به زموږ ژوند اغیزمن کړي او ټول عمر به یې یادوو. موږ یوازې د کورنۍ غړی له لاسه ورنه کړ، بلکې ټولو ولیده چې څنګه مړ شو. د جورج فلویډ جنازه به وروستی سفر پیلوي. مراسم به یې د سې شنبې په ورځ په ټکساس کې ترسره شي، خو د مړینې له کبله یې رامنځته شوی کړکېچ به ډېره موده د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي.